جنرال رازق کی بود؟ پیسې چا قبر لا نه دی وړي نه کفن یې جوړ شوی مړ دغه هم نه مړ چې د مور په غېږ کې مړ شو خامخا یې ځای به په یو پټاو په یو ګولۍ فرش چې برابر شو موږ ته د وطن ګټه مهمه دي موږ ته شخص مهم نه دی هیڅوک مهم نه دی ما ته افغانستان مهم دی ما ته افغانستان ملت مهم یک کس که ما را با گولی میزنه ما نمیتونیم که ما را با گل بزنه دغه ځای کې به یم در هغه ساعت چې ژوندی په دا وطن کې به یم چې دا ګرد حکومت پر د بله خوا واوړي د دا وطن فرمانده مقتدر جنوب کشور آیا اسطوره ماندگار خواهد شد؟ پس پرده ترور جنرال عبدالرازق چیست؟ واقعاً چه رازهای در دل پرونده وی پنهان است؟ اینک حکومت با پرونده قتل رازق چگونه برخورد خواهد کرد؟ نبود جنرال رازق چه پیامدی بر ثبات جنوب کشور خواهد داشت؟